بسم الله الرحمن الرحیم. هوم ټیک کې درې ګروپ وویله، الاینمنٹ گروپ شو، فن گروپ شو او کلپ بورډ گروپ شو. نمبر گروپ شروع کوو. ګوره موږ او تاسو راول چې تکلیف دا نمبر گروپ دی. جرنل، نمبرز، کرنسی، کاؤنٹنگ، شارٹ ډیټ، لانگ ډیټ، ټایم، پرسنټیج، فریکشن، ساینټیفیک ټیکس دا څه کار کوي اوسه. ګوره جرنل څه معنا؟ عمومي. نمبر ګوره دلته زه لیکم نیم، جاب، سیلری، ایج عمر ته وایي. مثال لیکم عمران، اکبر، عثمان، خان، دا نمونه مې ولیکم. دلته مثال لیکم منیجر، ډاکټر، کوک، ډرایور. او دلته راځم سیلریان یې ورکو. مثال د دې دومره سیلری شو، د دې دومره، د دې دومره شو، د دې دومره. عمرونه یې لیکم 10، 20، 30، 40. نو دا ګوره دا یو نمبر دی. چې شی دی؟ نمبر دی. یعنی دا داسې نمبر دی چې د سره څه فارمیټ نشته، نه ورسره د اسعارو تبادلې سمبول شته لکه ډالر. دا صرف یو نمبر دی. دلته غواړي چې دا جرنل دی، یعنی اوس ته غواړي چې دا نمبر ته کنورټ کړي، نمبر ته. نو دې دا انتخاب کو، په څه کلیک کړه؟ نمبر. اوس ګوره دې کې مونږ سره اوس یو مشکل پیدا شو. دا خو عادت شو که نه؟ دا هم عادت دی، خو دغه عادت د محاسبې دپاره شو. دا خو دا عادت د محاسبې دپاره باید نشي که نه؟ دا خو عمر دی، په عمر خو محاسبه نه کېږي که نه؟ نو دا ته واپس غواړي چې عادي حالت ته یې راولي. نو دلته رایشه په څه کلیک کړه؟ جرنل. یعنی دا ګوره دا موږ سره داسې نمبر دی چې دا محاسبه په دې هم کېږي، خو اصل دا د محاسبې فارمیټ کې شو، د حساب فارمیټ کې شو. ګوره بانکونو کې چې کله کار کوي، بانک اصول داسې چې اشارې نه پس 2 صفره راځي. دا 2 صفره نه حسابېږي، دا هم داسې اشارې نه پس راولي. دا د اکاونټینګ یو مضمون دی په اقتصاد کې ویل کېږي. دا د هغه اصول دی چې اشارې نه پس 2 صفره راځي. یعنی مثال یو پیسه شي، 2 پیسې شي، دغسې. دا صفر، دا 2 عددونه دي. لکه اوس دلته موږ سره اشارې نه پس څه داسې نیمه روپۍ هغه نشته، خو څه یې راوستو؟ صفر یې راوستو. اوس دا د پیسو فارمیټ کې شو، او دا نمبر فارمیټ کې شو. ګوره بل دی کرنسي. کرنسي څه ته وایي؟ کرنسي وایي اسعارو تبادلې ته. کرنسي لکه دا ډالر علامه ده. ګوره ډالر ته چې مال غواړې په ډالرو لیکې، نو ته ورسره باید دا علامه څه کړې؟ دا د ډالر علامه شو، دا کرنسي سمبول شو، اسعارو سمبول شو. افغانۍ مثال AFG دی، صحیح شو، AF دی. د کلدارو RS شو، روپی. هم د هندي کلدارو هم د پاکستاني کلدارو. اوس دلته مثال ته غواړې دا معاش په ډالرو ورکې، دا نو د سره ته غواړې د ډالر علامه راولې، نو دلته راشه څه واله؟ کرنسي. ګوره ډالر علامه راغله که نه؟ یعنې دلته وګوره دا داسې معلومېږي چې دا معاش اوس په څه دی؟ په ډالرو دی. کامه ګوره، کامه هم پکې راغله. صحیح شو. دا نو کرنسي دا د اسعارو تبادله ورسره راوړي. ورته مې تشریح کړه. بل اکاونټینګ دی، دا هم د اسعارو تبادله راوړي. ګوره خو د اکاونټینګ منځ کې د کرنسي منځ کې څه فرق دی؟ اوس ګوره دلته مثال په طور دې سره ډالر علامه راښکاره، سم انتخاب کړي؟ کرنسي. ډالر علامه نږدې ده که لرې؟ نږدې. که موږ او تاسو اکاونټینګ والو دا هم ډالر علامه راولي، خو ډالر علامه به څه وي؟ لږه به لرې وي. فرق یې صرف دا دی. ګوره اکاونټینګ یې اوس دا ډیزاین خراب و، دا ښه دی ځکه سمبول ته لرې دی. نو دا دواړه د مثال دا هم ډالر علامه راولي، کامه راولي، اشارې نه پس، او دا هم، خو فرق صرف دا شو. بل اپشن ته ګورئ، شارټ ډیټ دی. ګورئ ډیټ څه ته وایي؟ تاریخ ته وایي. او موږ او تاسو 3 قسمه تاریخ لرو، یعنی 3 سټایلو کې لرو. یو موږ او تاسو سره شارټ ډیټ، لنډ تاریخ، لکه لنډ داسې اوله میاشت اول تاریخ 2018، دې ته شارټ ډیټ وایي. بل موږ او تاسو سره میډل ډیټ، درمیانه. مثال اول تاریخ یک شنبه ورځ اوله میاشت 2018.
بل مونږ او تاسو سره لونګ ډیټ دی لونګ ډیټ اوږد تاریخ لکه مثال اول تاریخ د یکشنبې ورځ صحیح شو مارچ میاشت صحیح ده اوله شپږمه میاشت شوه مثال شپږمه میاشت یا درېیمه میاشت مارچ 2013 دې ته ویل کېږي لونګ ډیټ څه ورته وایي لونګ ډیټ اوس دلته اوس وګورئ زه تاریخ اچوم تاریخ چې تاسو غواړئ موجوده کرنټ تاریخ په شیټ کې راولئ نو شارټکټ کنټرول سیمی کالم دغه کنټرول سیمی کالم موجوده تاریخ به راځي او که غواړئ کرنټ ټایم موجوده وخت راولئ نو کنټرول شفت او سیمی کالم ګوره دلته زه راځم غواړم دلته واچوم ډیټ او دلته لیکم ټایم ګوره کنټرول سیمی کالم څه راغو موجوده تاریخ راغو که نه ردیخم ګوره دا ال سره چې بټن ده کنټرول دغه ال سره چې بټن ده دا به ووهئ موجوده تاریخ به راولي او بیا کنټرول شفت او همدا بټن به ووهئ موجوده ټایم به راولي صحیح شو بدلیږي چې فایل سیف کې سیف بدلیږي ورسره بیا دلته موږ آپشن لرو که نه ډیټ اینډ ټایم آپشن دلته چېرته شته دی دې کې نه دې کې نشته دا خپل اپډیټ کېږي زه څه مشکل نشته نه هغه راځي دلته ورته نو صحیح شو اوس ګورئ دا کوم ډیټ دی موږ سره دا شارټ ډیټ دی لنډ تاریخ دی اوس زه دا غواړم اوږد تاریخ ته بدل کړم دلته واله څه واله لونګ ډیټ دا کوم ډیټ شو اوږد تاریخ او غواړي واپس لنډ تاریخ ته بدل کړي دا کوم ډیټ شو شارټ ډیټ ګوره دا ما تاسو ته کنټرول پینل کې په وینډوز کې یو آپشن کې ریجنل لنګویج آپشن وګورئ دلته موږ او تاسو سره آپشن په نوم د ایډیشنل سیټینګ دیز نه موږ او تاسو دا شارټ ډیټ لنګ ډیټ دیز نه بدلولی شو دا دی ګوره شارټ ډیټ اول به څه راځي بیا ورځ تاریخ بیا کال زه ورته یم چې نه د شارټ ډیټ اول کال بیا میاشت بیا تاریخ اپلای که ګوره بدل شو که نه ښه لونګ ډیټ اوس ګوره زه دا لونګ ډیټ کوم لونګ ډیټ دا لونګ ډیټ فارمیټ ګوره چې دی اول تاریخ بیا اول ورځ بیا میاشت بیا تاریخ بیا کال زه ورته یم چې نه اول سره اوله میاشت بیا ورځ بیا تاریخ ګورئ دا به مو خپل اپډیټ شي یو ځلې شارټ ډیټ کا او بیا لونګ ډیټ کا ها ګوره اپډیټ شو که نه یعنې دا شارټ ډیټ او لونګ ډیټ فارمیټ تاسو دیز نه څه کولی شئ بدلولی شئ لکه چاته یو سبا یو جدول جوړی وته ما لنډ تاریخ راوله لکه دا څه دپاره استعمالي ګوره یو ځای کې ته کار کې مثال ریسپشن کې ریسپشن هغه ځای ته ویل کېږي چې دا خلک راځي او دا ورته معلومات ورکوي هغه ریکارډ کمپیوټر ته انټر کوي دې ته ریسپشن وایي لکه دلته ګوره یو مثال داسې فکر وکړئ چې دا هسپتال دی دلته لیکو ټایم دلته لیکو ډیټ دلته لیکو ټایم دلته لیکو نیم دلته لیکو سیکنس مریضي څه ده او کوم ډاکټر ته ورځي او فیس څومره دی مثال یو کس راغو په نن تاریخ نو ته دا نه وکړې چې تاریخ ولیکې خو ډایرکټ کنټرول سیمی کالم څه راغو تاریخ راغو که نه ښه په کوم ټایم اوس راغو موجوده وخت هم باید ذکر شي نو کنټرول شفت سیمی کالم دلته ولیکه احمد دی هیډیک سر درد لري صحیح شو کم ډاکټر دی اکبر ډاکټر سره څومره فیس شو دومره دا وګوره د دې نه موږ خلاص چې تاریخ ولیکاله وخت خو شارټکټ هم پیدا وکړه بیا دا درته وایي چې دا تاریخ په اوږد فارمیټ کې راوله نو دلته لونګ ډیټ واله سره هم پرې خلاصېږي ټایم ته راځو وخت ته لکه زه دلته راځم 22 دا څه شی شو هېڅ څه هم نه شو ځکه دا ټایم فارمیټ کې نه دی زه دا ټایم فارمیټ ته واړوې څو شو 22 اوس دا د ټایم په فارمیټ کې شو ایم او پی ام په دې سمبولونو ځان پوهې کوي د شپې 12 نه غرمې 12 پورې دی اے ام بي دا د دې ته دا مورننګ علامه شوه دا د کوم د غرمې 12 نه تر شپې 12 پورې چې شوي ایم دا موږ او تاسو ته مورننګ سبوي علامه ښیي دا ایوننګ علامه ده ایوننګ د غرمې 12 نه د شپې 12 پورې دې ته څه وایي ایوننګ دا سمبول به تاسو ته ویلي کوم ځای نه به بدلوئ
ریوه شي کنټرول پینل ته ریجنل لنګویج ته دلته ورای شي فارمیټ ټریډیشنل سیټینګ دلته ورای شي ټایم او دلته وسو لیکي AM په ځای سحر لیکي مورنینګ او دلته سو لیکي ایونینګ اپلای کا اوکے کا ها ګوره سره غلی ها مورنینګ صحیح شو دلته ګوره سره غا مشکل شته دی کې پرسنټیج فیصدی 100% مثال یو کس ته ډاکټر دی دې ته 100% ګټه ورکړي نو د سره باید فیصدی راشي کنه فیصدی پرسنټ اوس ته چې دا ولې 200 راغی دا پرسنټیج ساين د سې دی علامه د سې دا شل دی ګوره دا موږ تاسو ته اشاریه کې ور سره 2 خپل وځي کوي 2 ور سره څه کوي خپل وځي کوي دا پرسنټ علامه ده نو د سې پرسنټ واپس ختمه جرنل والا یا د خپل ور سره چول 0% ده بل څه ده فریکشن څه ته وایي کسر ته وایي کنه مثال کسری عدد د پاره استعمالي دلته ریشه 1/2 دا غواړي کسری عدد ته بدل کې دلته دا کسری مثال تقسیم کو 1/5 راځي کسو 1/5 ګوره کسری عدد شو کنه دا ګوره کوم فارمیټ کې شو ګوره کله دا جرنل کې والم صفر د نتیجه راغله کنه ته چې نه اماغه کسری عدد شکل کې ولیکه 1.5 لکه ځینې کسری عددونه بیا موږ تاسو لیکو هغه چې ته دلته یو ځکه ولیکې مثال 1/3 1/5 ډایرکټ دا د تاریخ راولي دا تاریخ فارمیټ تاړي نو دا ته غواړي کسری فارمیټ ته واړه به دلته دا آپشن علي دلته راشه جرنل ته کا او بیا څه ته فریکشن ته کا دا خپل د حاصل وړو کې ځکه د سي راولي ساينټیفیک ده ساينټیفیک سمانه مربع دا خپل دا ساينسي عددونه دي مربع شکل ته اړه مثال لس توان پر 2 دا ساينټیفیک عدد ته واړه نو دغه سي درته بدلې ساينسي عدد ته اړه بل ګوري کس ټیکس ته ګور ټیکس سمانه ټیکس لیکل اوس مثال تاسو ګوري ښا دلته موږ تاسو راځو دغه عمر دی کنه په دې باید محاسبه ونشي کنه ځکه په دې سم فارمولا اپلای کوم په دې محاسبه کیږي کنه درته وکاسو په دې باید محاسبه ونشي دا ټیکس ته واړه لمبر دی خو کوم فارمیټ کې وي ټیکس دلته راشه سواله ټیکس اوس ګوره په دې محاسبه کوم انټر وشو ځکه دا څه شو ټیکس شو کوم فارمیټ ته شو ټیکس فارمیټ ته شو که زه ګوره دا واپس نمبر فارمیټ ته وارم نو ګوره دلته راشم جرنل ګوره دلته دا انتخابون جرنل دا اوس ګوره او دا ته په دې عمر باید محاسبه ونشي دا ته په کوم فارمیټ کې لیکي ټیکس ته دا وګوره د ټیکس کچیر ته عادت د سل چپ خاطر د پوښښ دا ټیکس فارمیټ کې لیکل شوی یعنی ټیکس کې دی او کچیر ته راسته خاطر ته پوښښ دا چش کې دی نمبر فارمیټ کې دی پوهیږئ په بل راځو ګوره موږ تاسو دې ذکر راځو دلته دا معاشات ته غواړي چیرې دا خو په ډالرو نه دی معاش مثال په تور ته غواړي چې په چینی پیسو کې یا په بل کومه پیسو کې نو څنګه موږ تاسو کولای شو ګوره اوس څنګه موږ تاسو کولای شو ګوره اوس مثال دلته ترازی لیکي نیم او د لیکو جاب سیلری درته وکاسو د معاش په مثال تا معاشونه ورکا دا معاش په ډالرو دی نو مجبور ډالر علامه ور سره واچي کنه نو دا ریشه دلته ریشه سواله ډالر معاش په یورو دی دلته ریشه سواله یورو سوري دا غده دا د امریکا دا هغه ده پاوند علامه ده یورو د معاش دا واله د یورو علامه نو دلته ګوره سوازي دا نه چې ډالر هر سمبول انګلیش ډالر سمبول پاوند سمبول یا یورو سمبول یا معاش په چینایي پیسو ده نو کوم سمبول واچو چاینیز
یا ماش مثال په تور په فرانسوي روپو دی څه والا فرنچ اوس ماش په افغانو شو څه به کې دلته اوس اف څه معنا افغانۍ اوس دلته موږ او تاسو څنګه اف راولو دلته نه هم کولی شو دلته نه کوم ځای کېږي نشته کوم ځای کې دا خو کومه ده څه به وکړو ری به شي کنټرول پینل ریجنل لانګویج ته ری به شي ایډیشنل سیټینګ ته کرنسي به والې ډالر ده که نه کرنسي سمبول ورته څه ولیکه اف اپلای کا وګوره دا اف باندې ماش دی ها څه ته شو اف ته شو په کلدارو دی دلته به ریشه آرس اپلای کا دلته ریشه اوکې کا اپلای کا ها څه راغو سمبول آرس را اوس علامه کوم آرس که واپس غواړي ډالر راولي ډالر که غواړي آرس راشي آرس یعنې داسې کوم سمبول چې دلته نه وي دلته دې ځایونو کې دلته وګوره دا هر مملکت کرنسي د اسعارو سمبول شته دی صحیح شو مثال که چېرته جمعګلي لکه یو ملک دی جمعګل په نوم د فرایډ افلام صحیح شو نو دلته اوس ګوره کرنسي مور اکاونټنګ ته راشه مثال زه ورته یم چېرې د هندي پیسو کرنسي وکړه دا کوم یو شو هندي یا مثال دلته راشه مور ته راشه دلته نور هم ورسره راوستلی شي د کوم ملک چې نه وي نو دلته به څه کې هلته روسیه دا د روسیې سمبول شو دا څه دی دا ستاسو د نیکه سمبول دی وګوره که دا چېرته نه وي مثال ته راشه د نورو ملکونو وګوره هر ملکونو شته دی دا وګوره چاینیز انګلیش یونایټډ سټیټ کینیډا روپۍ شو ګوره دلته وګوره هر یو ملک شته لاتیني یوناني پیسې شوې افغانۍ نشته پکې ګوره د هر مملکت دلته سمبول شته دی نو دې نه به یې څه کوي راولی ها دې کې څه مشکل شته اشاریه داسې اشاریه دې نه هم راوستلی شي فیصدي علامه سوري کامه راوستل غواړي د عدد په کامه تقسیمه ګوره کامه اوس دا خو درې عدد نه دلته مثال لیکمه ګوره 10,000 ګوره کامه راغو که نه یا کندهان په دې شکل ورته څه کوي بدلوي راځم ښه دلته ګوره اشاریه ده اشاریې نه پس څو صفره دي دوه زیاته دلته راشي په دې انکریز د دې په ذریعه زیاتولی شي اشاریې نه پس صفرونه کمې په دې بټن څه کوي کمولی شي ډیکریز کولی شي همداسې کری شو نمبر جرنل ته اوس شو دا موضوعات د ټولو تکرار دي لکه دا غواړي واپس عادي نمبر ته جوړ کړي جرنل دیز نه هم کولی شي او دلته راشه جرنل دیز نه هم کولی شي نمبر فارمیټ ته یې واړی نمبر فارمیټ ته یې واړه اوکې که هم دلته ښه اشارې نه پس د څو صفره وي ګوره ډیسیمل اشارې ته وایي ډیسیمل اشارې نه پس 4 صفره غواړم اوکې که ګوره څو صفره راغله 4 واپس اندو دا غواړي کامه باندې دا د دغه کې لکه سپریټ 5000 اوکې که ګوره کامه پکې راغو که نه بیا الاول بل ګورئ واپس کرنسي هم داسې ده کم سمبول د کرنسي غواړي دیز نه راوستلی شي دا سمبول ګجراتي ګوره دا ګجراتي شو واپس مثال په طور اشارې نه په څو صفره ما خبره واپس خپل ډالر سمبول غواړي اوکې دا ډالر سمبول شو که اکاونټینګ غواړي اکاونټینګ هم ما خبره ده ډیټ باندې خو پوه شوې ډیټ په کم لکه دا ډیټ دوس واچولو دا په کم فارمیټ کې غواړي دلته راشه ها دا د تاریخ سټایلونه دي زه ورته یم په دې فارمیټ کې وکې که ګوره هماغه فارمیټ کې شو که نه ټایم دی دلته د ټایم راوستو ټایم په کم فارمیټ کې غواړي دلته راشه ټایم والا ټایم هم ورته په کم فارمیټ کې والا په دې فارمیټ کې په هر یو کې پرسنټیج باندې خو پوه شوې اشاري عددونه دي ګوره کسري عددونه دا دي شته دی ساینټیفیک ټکس شو دا باندې مې پوه کې چې یو نمبر څه فارمیټ ته اړم ټکس ته سپیشل او کسټم پاتې شو دا کسټم درته دي کې سبا الایمنټ فنډ دا ټول درته کارونه